السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، ماهر افغان یمو د CMD کورس شپږمې برخه کې تاسو ته حاضر شوم. ان شاء الله په دغه ویډیو کې به ان شاء الله ملګرو مونږه ځنې ریپلیسینګ کمانډز وایو، ځنې هغه کمانډونه چې موږ په فایلونو ریپلیس کوو، یو فایل یو ځنه کاپی کوو، بل ځای ته موف کوو یا ډیلیټ کوو یا رینیم کوو. نو ملګرو ښکلي کمانډونه دي، راځئ چې شروع کړو د نن ورځې ویډیو. ملګرو لومړنی کمانډ موږ سره کافي دی. د کافي کمانډ په واسطه ملګرو موږ کولی شو یو فایل کاپي کړو. ښه ملګرو، څنګه؟ راځو دا کمانډ اوس عملي کوو. دلته زه راځم ملګرو، خلاصومه CMD. زه CMD خلاصوم ملګرو، او CD ډیسکټاپ. زه ډیسکټاپ ته راځم. زه تیار MD یو فولډر جوړوم د جان په نامه، او همدارنګه جان په نامه فولډر ما جوړ کوم ملګرو. زه راځم دلته کویکلی هر څه به CMD لاري کوو. تیار تاسو CMD څه شي ملګرو پوښ شي. ټایپ نل زه لیکم ملګرو، او ګریټر دین علامه ږدمه، او خان په نامه دا TXT یو فایل اخلمه. ښه ملګرو، زه اوس غواړم د خان په نامه فایل کاپي کړم، جان ته یې ویسمه. نو څه رقم کمانډ دی ملګرو؟ کاپي ماته کاپي کا خان ډاټ TXT دا راواخله، ویسه جان ته واچوه. دلته چې دا میسج درکړو چې ون فایل کاپیډ، یو فایل کاپي شو. ګوره دلته جان ته خپله لاړه ملګرو. نو د کاپي په واسطه ملګرو موږ څه کولی شو؟ یو فایل د دې جوړولی شو او هلته اچولی شو. تاسو کولی شئ همدارنګه د PNG فایل هم یوسئ. زه ورته وایم کاپي که ماته ورلډ ډاټ PNG چاته جان په نامه فولډر ته یې ویسه. ملګرو ون فایلز کاپیډ، یو فایل کاپی شو جان ته نه دی، ځکه چې کاپی د مال کاپی کا چاته جانا ته جانا. ملګرو په بخښنې سره زه دا کمانډ بیا تکراروم. دا جان ته ویسه، جان ته ور واچوه، جانا نشته، جان ته به اوس دا ویسي. ملګرو تاسو ته ښکاري دلته د سپرم فولډر په ټنل کې نو اوس فولډر راغلی. نو د فولډر منځ ته اوس عکس راغلی په بخښنې سره ملګرو. نو د کاپي فایل په واسطه تاسو کولی شئ یو فایل راواخلئ او یو ډایرکټرۍ ته یې څنګه کوئ؟ کاپي کوئ. تاسو فایلونه راخلئ او ډایرکټرۍ ته به یې اچوئ. دا د کاپي کار دی. د ایکس کاپي هم همدا کار دی ملګرو، خو فقط دومره ده چې ځینې فایلونه درانه قوي، نو هغه تاسو د ایکس کاپي په واسطه کوئ. دا ریکمنډډ ده. صحیح ملګرو؟ ګینې نور هماغه طریقه ده. که زه راشم دا دواړه د منځه بیرته ډیلیټ کړم، د ایکس کاپي په واسطه هم دا کمانډ هماغسې کېږي. ایکس کاپي ماته کاپي کا د ورلډ ډاټ پی، سپیلنګ ته په تاسو ډېر پام کوئ ملګرو، ډاټ PNG ایکسټنشن هم مهم دی. چېرته یې ویسه جان ته، ور جان ته به اوس عکس راشي. راغلی که نه؟ نو که ایکس کاپي معنی کوئ ملګرو او که په کاپي کوئ، خو دومره ده چې ایکس کاپي د لارج اینډ هیوي ډیټا لپاره ریکمنډډ کمانډ دی. د موف کمانډ په واسطه ملګرو موږ څه کولی شو؟ یو فایل یو ډایرکټرۍ ته موف کوو. موف دا معنی چې له دې ځای ختم شي او هلته دې لاړ شي، او کاپي دا معنی چې د یو کاپي وباسل شي. او د ده په واسطه همداره موږ کولی شو چې ډایرکټرۍ هم یو بل ته موف کړو. لکه څنګه؟ زه راځم ملګرو یو بل فولډر جوړوم د خان په نامه. د خان په نامه فولډر جوړ شو که نه ملګرو، او زه د جان او له جانه دلته دا فایل څه ډیلیټوم. نو زه اوس څه کار کوم ملګرو؟ زه راځم او دا خان فولډر موف کوم جان ته. زه یم موف کا خان فولډر چاته جان ته. ګوره هلته لاړل. همدارنګه زه کولی شم یو فایل هم ورته موف کړم. زه موف کا دا خو ډایرکټري وه، یعنې یو فولډر مې بل فولډر ته موف کړو. که زه ورته موف خان ډاټ TXT دا فایل واخله، دا ویسه چېرته جان ډایرکټرۍ ته. نو ګوره دا فایل هم لاړی ملګرو. نو تاسو د موف په واسطه کولی شئ چې هم فایل او هم ډایرکټري موف کړئ. موف دا معنی چې له دې ځای به ختم شي او هغه فایل ته به لاړ شي. او کاپي خو دې لپاره استعمالېږي چې د دې ډوپلیکیټ وویستل شي. له ده وروسته ملګرو رینیم دی. رینیم ډېر زیات مهم کمانډ دی. رینیم دا معنی چې زه یو فایل رینیم کړم. څنګه چلو کوم ملګرو؟ زه دا دوه فایلونه بېرته واسم. زه غواړم چې دا فایل رینیم کړم. رینیم معنی هغه تیر نوم اخوا که او یو نوی نوم ورکړه. لکه ملګرو زه راځم لیکم رینیم که راته
دې کو تاسو ډېر پام کوئ ملګرو چې کله مو رینیم کمانډ وهو اول به دا نوی نوم ورکوئ بیا به زوړ نوم ورکوئ اول به زوړ نوم ورکوئ په وخت سره بیا به نوی نوم ورکوئ لکه د دې فایل نوم څه دی khan.txt نو را بشي او ته رینیم کا وی کم فولډر کم فایل وی khan.txt دا واخلا دا رینیم کا 50 سره په jan.txt ملګرو کلم چې فایل رینیم کوو ایکستنشن حتمی دی ګوره خانه په جان باندې واړو همدارنګه ملګرو تاسو بل کار هم کول شي زه ته ما رینیم کا ماته اوس جان دې کنه ملګرو نو زه بولی کوم رینیم کا ماته jan.txt په khan.mp3 زه مده جان نه خان جوړ کا او د txt نه mp3 جوړ کا نو نه د mp3 فایل جوړ شي خو دا ته پلی کې دا باندې پلی کیږي ځکه دا خو mp3 فایل نه دی مشکلات به ورکړي نو دې تاسو دغه څه کمال کول شي ځکه همدارنګه ځکه ولې شم چې ډایرکټري یا فولډر په هم رینیم کوم زه ته رینیم کراتا خان 50 سره نیو فولډر ګوره خان چې شو نیو فولډر شو ملګرو نو د رینیم په واسطه تاسو کولای شئ چې یو فایل هم رینیم کړئ او یو ډایرکټري هم رینیم کړئ او د هغې ایکسټنشن هم چینج کړئ ملګرو له دوه وروسته ملګرو ډیلیټ دی ډیلیټ د څه لپاره استعمالیږي ملګرو ډیلیټ استعمالیږي د فایلونو د ډیلیټ کولو لپاره ملګرو که موږ غواړو فولډر ډیلیټ کړو یا فولډر ختم کړو د هغې لپاره خو ریموف ډایرکټري وکنه ریموف ډایرکټري نیو فولډر له ده سره دا نیو فولډر اوس څنګه شي ختم شي د فولډر سپیلنګ صحیح ولیکم نیو فولډر له دې ختم شو خو که زه آر ډي دا فایل وام نو سره دا فایل نه ختمیږي ځکه هغه یوازې د ډایرکټري دپاره کمانډ دی اوس زه غواړم فایل ختم کړم د دې لپاره کمانډ دی ډیلیټ کړه khan.mp3 نو ته ډیلیټ کوم ملګرو نو ډیلیټ په واسطه تاسو کولای شئ چې یو فایل ډیلیټ کړئ ملګرو او د آر ډي یعنی ریموو ډایرکټري په واسطه تاسو کولای شئ یو فولډر ډیلیټ کړئ نو زموږ د ورځې کمانډونه هم دا کافي فایلونه کاپي کوي یو فولډر ته همدارنګه ایکس کاپي به زیاتې ډیټا لپاره دی موف چې دی هم فایلونه موف کوي او هم ډایرکټري موف کوي یعنی فولډر هم موف کوي رینیم بیا موږ کولی شو په ده باندې فایلونه رینیم کړو یا پې ډایرکټري یعنې فولډر رینیم کړو او ډیلیټ بل سره لپاره استعمالیږي ملګرو د فایلونو ډیلیټ کولو لپاره استعمالیږي نو د دې ویډیو درس همدلته پای ته رسیږي انشاءالله ډېر ژر به په یو بلې ویډیو کې زموږ ستاسو ملاقات سره وشي د خدای په امان